دا څو ورځې زما یو کلیپ په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کېږي د ګڼو دوستانو ملګرو خواخوږو د لوی افغانستان د درمنو بچو غصه قهر و ناراحتي راپورته کړې ده. شاوخوا 10 افغان ځوانان له جرمني څخه افغانستان ته ډیپورټ شول. درست پښتون تر قندهار تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ و اشکار. دا څو ورځې زما یو کلیپ په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کېږي د ګڼو دوستانو ملګرو خواخوږو د لوی افغانستان د درمنو بچو غصه قهر و ناراحتي راپورته کړې ده. خو یو ډاډ هم راسره پیدا شوی. هغه ډاډ دا دی چې که په افغانستان کې یو مقتدر نظام وي که نه وي، که په افغانستان کې یو ملي حاکمیت وي که نه وي، بلکې د لوی افغانستان دایه به ملت ساتي او دا د ملت دپاره ستا کرښه ده، ما لپاره هم ده. زه هم یو له هغه خلکو یم چې تربیت مې همداسې شوی چې په لوی افغانستان په لوی جغرافیې باور لرم. د قندهار او د وزیرستان تفاوت راته نشته، د سوات او د کونړ تفاوت راته نشته. دا ماته خپلې سیمې ښکاري، خپلې خاورې راته ښکاري. همدارنګه د اټک و بدخشان تفاوت راته نشته. خو بس هلته په څه زه یو ځل بیا هم دعوت ورکوم دوستانو ته چې د پاډکاسټ وګوري، شاید ډېر پوښتنې جواب شي. بس د طالبانو په هغه روایتو چې دوی ایجاد کړی دی او په افغانستان کې خلکو ته ښیي چې که چیرې یو څه تر فشار لاندې هم واوسېږو نو پروا نه لري ټي ټي پي د لوی افغانستان جنګ کوي، د ازادۍ جنګ کوي. په حقیقت کې نه طالبان نه هم ټي ټي پي، ټي ټي اي او ټي ټي پي دا دواړه د یوې سکې دوه مخونه دي، دواړه د پاکستان لخوا جوړ شوي دي او دا تاریخونه خو موږ بار لوستي دي، ډېر پرې غږېدلي، بیا به پرې نه غږېږي. دا ما لپاره هېڅ تفاوت نه لري، دا دواړه یو ډول خلک دي. مهمه خبره څه ده؟ مهمه خبره دا ده چې ټي ټي پي په دې باور لري چې لوی افغانستان دې جوړ شي. ټي ټي پي په دې عقیده نه لري چې وزیرستان د لوی افغانستان برخه. ټي ټي پي یوه مذهبي ایډیالوژیکه ډله ده چې هغه د هغې ایډیالوژي معلومه ده، هغه بیله ده، هغه کیسه ډېره روښانه ده او دا هېڅ امکان نه لري چې ټي ټي پي د قوم په بنسټ د ژبې په بنسټ جګړه وکړي او د لوی افغانستان لپاره جګړه وکړي. دا دروغجن روایت دی. ما هلته دا خبره هم وکړله چې یو مهم بحث، یو ډېر خطرناک او خشن اړخ څه دی؟ دا د پاکستان غواړي واخان کوریډور ونیسي. دا اوسنۍ خبره نه ده، مګر اوس حالات دې ته سازګار شوي دي. افغانستان او د افغانستان خلک ټول په وزیرستان او پښتونخوا کې مصروف دي، مګر د بدخشان خاورو په کړکېچ اخته ده. په چترال کې د داعش مرکزونه فعاله شوي. پاکستان روایت هم ورته لري، په ملګرتیا کې دا کار نه کېده، دا کار په دښمنۍ کې کېده او دغه د دښمنۍ جوړه ده. روایت هم دا لري، نړیوالې ټولنې ته وایي چې وسلوالې ډلې زموږ د افغانستان له خاورې موږ ته راځي، دلته جګړه کوي، زموږ خلک وژني. دغه روایت پلس د داعش د مرکزونو موجودیت، ورسره د چین او د پاکستان نږدې دوستي او په لویه کې دغه ستراتیژیکه مهمه نقطه چې د افغانستان سیاسي، اقتصادي او د سوداګریز اړخه یو ډېره مهمه نقطه ده. صحیح ده، موږ ته اوس اهمیت نه دی معلوم، دا پرې له لاسه ځي. آیا دغه دروغجن روایت چې د وزیرستان دپاره ایجاد شوی دی دا تاسې منئ او د واخان کوریډور پرې ورکوئ؟ نه یې پرې ورکوئ هېڅکله هم. یو بله مسله راځئ دا هم فرض کړو. فرض کوئ ټي ټي پي وزیرستان ونیوه، فرض کوئ ټوله پښتونخوا ټي ټي پي ونیوله. آیا تاسې دا ټي ټي پي چې په پښتونخوا کې واکمنه وي او د پښتونخوا یوه پیغله دې د زده کړو حق ونه لري، د پښتونخوا یوه پیغله دې د کار حق ونه لري، تاسې داسې پښتونخوا منئ له ټي ټي پي سره؟ آیا تاسې پوهېږئ چې ټي ټي پي د افغانستان جګړه کوي؟ نه. زه خو هغه لوی افغانستان غواړم چې په وزیرستان کې منظور پښتین رهبري، زه هغه لوی افغانستان غواړم چې په باجوړ کې د مولانا خانزیب غوندې یو ځوان رهبري وي، زه هغه لوی افغانستان او آزاد پښتونخوا غواړم چې په دغه سیاسي جغرافیه کې د خلک د زده کړو حق ولري، د کار حق ولري.
زه خو طالب د ځان دپاره هم نه غواړم، زه خو ټي ټي ای د کابل دپاره هم نه غواړم، په قندهار مې زړه بد دی، په بدخشان مې زړه بد دی، مګر هغه لوبه چې د پاکستان لخوا طرحې شوې ده او د طالبانو د ټي ټي پي پر مټې اجرا کوي او زما د افغانستان د سیاسي جغرافي یو برخه پرې له منځه ځي، زه کله هم داسې لوبه نه غواړم، داسې روایت نه غواړم چې هغه جوړ شوی وي چې وزیرستان موږ ترلاسه کوو. 1.20 خو اوس هم ډېره خبره کړې ده، 1 انچ ځمکه زه نه غواړم چې په داو ولګېږي. او طالبانو دا داو لګولی دی، طالبانو د واخان کوریډور په داو لګولی دی، طالبانو د بدخشان ځمکه په داو لګولې ده. موږ تاسو باید په دې پوه شو چې د لوی افغانستان دایه په دې مسئلو نه خدشهداره کیږي. دلته بحث د جغرافیې نه دی، دلته بحث د لوی جغرافیې او د کوچنۍ جغرافیې نه دی، دلته بحث د نظریې دی. یو افراطي نظریه ده د طالبانو، بله چې د روشنفکره نظریه ده. د افغانستان د روشنفکرانو متحدین په پښتونخوا کې روشنفکران دي، ټي ټي پي نه ده. د افغانستان د افراطګرایانو یا د طالبانو الایز یا ملګري دا ټي ټي پي ده په پښتونخوا کې. هغه بدبختی او بربریت چې په افغانستان کې واکمن دی هغه په پښتونخوا کې هم دوی غواړي. زه نه غواړم داسې پښتونخوا چې هغه د بربریته ډکه وي، زه نه غواړم داسې وزیرستان چې هغه د له کړکېچه ډکه وي، سره د دې چې دې خلکو اوس هم ډېر سخت ظلمونه زغملي دي، هر ورځ وهل کېږي، هر ورځ ټکول کېږي، بندیانېږي، ورک شوي دي، وژل شوي دي، کورونه یې تباه شوي دي. نور جبر خو مه غواړئ ورته. او دا جبر یوه منبع لري، یوه نقطه لري، هغه GHQ دی، هغه د پاکستان پاوز دی. دا لوبه د پاکستان د پاوز لخوا جوړه شوې ده، دا ټوله قضیه عمل ته طرحې شوې ده. طالبان او ټي ټي پي دی لوبغاړي دي، په دوی لوبوي. زموږ روشنفکره ملګري دوستان باید په دې پوه شي. پس په داسې حالاتو کې چې په وزیرستان کې نورولي مسیح یا تحریک طالبان پاکستان واکمنېږي او زه به د واخان کوریډور ورکوم، زه د واخان کوریډور خو ډېره لویه خبره ده، 1 انچ ځمکه په دې شرایطو په داسې حالاتو کې چې نورولي مسیح پې واکمنېږي زه نه پې ورکوم. ما لپاره لوی افغانستان هغه وخت کې معنا لري چې په لوی افغانستان کې واکمنان روشنفکران وي، د لوی افغانستان د خلکو حقونه خوندي وي. شاوخوا 30 افغان ځوانان له جرمني څخه افغانستان ته ډیپورټ شول او دا لړۍ بدبختانه چې روانه ده، فکر کوم دا دوهمه چرتله الوتکه وه چې پکې افغان ځوانان افغانستان ته ډیپورټ کیږي. او دا د ډېر شرم ځای دی د ټولو افغانانو لپاره، د حکومتونو لپاره، د واکمنو لپاره چې د هغوی پشتون کې جرمني څخه داسې افغانان افغانستان ته ډیپورټ کیږي چې هیڅ ډول جرمي سابقه نه لري. ځکه تاسې په ګرد نړۍ کې وګورئ د هیڅ هیواد ځوانان او مهاجر او کډوال به پرته له کوم جرم نه اړونده هیواد ته نه وړل شوي. مثلا همدا ګاونډ کې د هند، ایران، پاکستان، دغه د سوریې د ګڼو هیوادونو، د غیرو افریقایي هیوادونو کډوال په فرانسه، جرمني او ګڼو هیوادونو کې اوسېږي. مګر پرته له جرم نه هیڅ هیواد تر اوسه پورې کډوال بیرته نه دی ور ډیپورټ کړی. خو بدبختانه چې په افغانستان باندې او په افغانانو باندې دا چاره تطبیقیږي چې دا ډیره د خفګان وړ مسئله ده. سره له دې چې په جرمني کې په بېلابېلو ښارونو کې په دې تړاو باندې له سوله ییزې مظاهرې وشوې چې ولې هغه افغان کډوال چې هغوی د اسنادو د نشتون په صورت کې نیول کېږي او افغانستان ته ډیپورټ کېږي، دا ډیره د تاسف وړ مسئله ده. په دې کې حکومتونه دخیل دي، هر هغه څوک چې همدا اوس واکمن وي او د هغوی د واکمنۍ پر مهال باندې له اروپا نه کډوال افغانستان ته پرته له کوم جرم نه لیږل کېږي، په دې کې دوی مستقیما دخیل دي او باید په دې هکله باندې اقدام وکړي. هر څنګه چې وي په دې تړاو باید خبرې اترې له اړوندو مسؤلینو سره وشي. که اوس وخت کې څوک وایي چې افغانان بې سرپرسته دي، نو دا پرته له شکه چې سلسله نه یوه واقعیت او عیني واقعیت ځکه دی چې که چېرته حکومت وی، که چېرته سفارت وی، که چېرته قونسلي چارې وی، که چېرته د افغانستان بهرنۍ ډیپلوماسي ښه وی، زه فکر نه کوم چې یو څوک چې جرم نه لري او هغه ته راونیسه او چارتره الوتکه کې کابل ته ورسوه، نو دا هیڅ ډول قانون نه مني
زه فکر کوم چې دا له ټولو نړیوالو د کډوالو له نړیوالو نورمونو خلاف عمل دی. زما هیله دا ده چې په دې تړاو چې هر څوک د هر چا څه ډول وس کېږي غږ پورته کړي، تر څو په جرمني کې هم دا اوس د په زرهاو دغسې افغان ځوانان دي چې هغوی اسناد نه لري، د اسنادو د اخیستلو لپاره پروسې ته په تمه دي، اسنادو ته په تمه دي، وکیلان یې نیولي دي، اړوندو ادارو سره په خبرو باندې بوخت دي. خو که چېرته دوی په تړاو باندې دغه غږ خاموشه شي او پورته نه شي، زه فکر کوم د دغه افغان ځوانانو انتقال هم افغانستان ته شونې دی چې لاړ شي. په دغسې یو حالت کې چې په افغانستان کې بیکاري دا وضعیت سم نه دی، که دا افغان ځوانان هم دا په زرهاو افغان ځوانان دوی افغانستان ته ریپورټ شي، لا دا وضعیت وخیم کېږي، لا وضعیت درنګلی کېږي. دغه هلته چې اوس پراته دي که اسناد نه هم لري، یو ټکه پوکه کار کوي چې نه تنها خپله کورنۍ سنبالوي بلکې خپل ګاونډ کې په خپلو خپلوانو سره له مستقیم او غیر مستقیم ګټه ورسیږي او مرسته ورسره کولی شي. که دا هم افغانستان ته لاړ شي نو نه تنها دغه کس په خپل ځان باندې بوج دی بلکې په کورنۍ بوج شو، په حکومتونو بوج شو، په خلکو بوج شو، چې دا یوه بله لویه فاجعه رامنځته کېدونکې ده.